السلام علیکم. زه یم سرور انیف الله. یو ځل بیا تاسو ته مخاطب شوم. انیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل نه هیله کوم چې روغ جوړ خوشحاله به یې. نن ما تاسو له راوړې ده یو ښایسته شانتي ویډیو. هیله کوم چې دا ویډیو به ستاسو ډېره زیاته خوښه شي. هغه ویډیو د یوټیوب چینل بینر په باره کې ده چې یوټیوب چینل بینر به موږ څنګه جوړو. نو نن به تاسو په دې ویډیو کې وښیم چې د یوټیوب بینر څنګه جوړیږي. زه رانه خپل یوټیوب ته چې زه رانم ځکه رانه خپل چینل ته داسې بینر به موږ څنګه جوړو. دا کوم ما چې ورته ایرو نشان کړی دی داسې بینر موږ ښه په اسانه طریقې سره جوړولی شو. دغې موږ ته صرف د یو ایپ ضرورت دي. موږ اول لاړ شو خپل کروم براوزر ته چې موږ لاړو نو موږ داسې وکړو چې په دې سرچ کې به دلته ولیکو یوټیوب چینل بینر سایز. لکه چې موږ یوټیوب چینل بینر سایز ولیکو نو بیا دلته موږ په دې ایمیج باندې کلیک والو. دلته موږ ته ډېر شی دغه کولی شي ډیزاینونه څو چې کوم ډیزاین خوښ وي هغه رااخیستی شئ له دې ځای نه او ښه په اسانه طریقه خپل د یوټیوب چینل لپاره بینر جوړولی شئ. زه په دې کې را ساده رااخلم چې صرف تاسو ته په طریقه وښیم. نور چې ستاسو کوم ډیزاین خوښ وي هغه رااخیستی شئ. دا به زه د دې ځای نه را ډاونلوډ کړم. کله چې دا موږ را ډاونلوډ کړو نو بیا موږ داسې وکړو چې بیا به موږ په دې سرچ کې ولیکو لایک چې موږ په دې سرچ کې ولیکو بیا موږ په دې ایمیج باندې کلیک والو. په دې ایمیج چې موږ کلیک واخلو موږ ته به داسې ډېر شی دغه راشي لایکس بټن به راشي. نو څو چې په دې کې کوم بټن خوښ وي هغه رااخیستی شئ. زه په دې کې دا بټن رااخلم. دا چې موږ کله را ډاونلوډ کړو نو بیا موږ سرچ ته لاړ شو او په دې سرچ کې بیا ولیکو ویډیو. بیا به سرچ پیو نو بیا به موږ په دې ایمیج باندې بیا کلیک واخلو. دې کې موږ ته داسې ډېرې ویډیوګانو بټن راشي نو په هغې کې موږ یو بټن درنه خوښ کړو او را ډاونلوډ کړو. په دې کې ما دا بټن راواغسته. دا بټن زه را ډاونلوډ کوم. څو چې کوم ډیزاین والا خوښ وي هغه را ډاونلوډ کولی شئ د دې ځای نه ښه په اسانه طریقې سره. څه مشکل په دې کې نشته. بیا به چالو کړئ چې بیک به لاړ شئ واپس خپل سکرین ته چې تاسو لاړئ نو تاسو ته بیا په دې کې د یو ایپ ضرورت دی چې د هغه ایپ نوم دی پکسل ایپ. هغه ایپس ته ما دا ایرو نشان وکړو. دا ایپ ضرورت پی تاسو ته دا کوم ایرو نشان چې ورته ما کړی د دې نوم دی پکسل ایپ. دا تاسو ته کوم ځای کې میلاو شي دا تاسو ته ښه په اسانه میلاو شي. په پلی سټور کې به تاسو په سرچ کې ولیکئ پکسل ایپ نو تاسو ته به دا ایپس راواخلي. نو بیا تاسو کار وکړئ چې دا ایپس په خپل موبایل کې را ډاونلوډ کړئ. کله چې دا تاسو خپل موبایل کې را ډاونلوډ کړو نو تاسو بیا په دې کلیک واخلئ. په دې تاسو کله کلیک واخلئ نو تاسو به د دې څخه دغه شانتې راشي. تاسو بیا داسې کار وکړئ چې په دې دغه به کلیک واخلئ. په دې چې تاسو کلیک واخلئ دلته به تاسو ایمیج سایز دا به لیکلی په دې به تاسو کلیک واخلئ. په دې چې تاسو کله کلیک واخلئ نو دلته دا کوم دغه چې ورکړله په دې به تاسو کلیک والئ. د ایرو نشان چې ورته ما وکړو په دې چې موږ کلیک واخلو نو دلته موږ ته ډېر شی دغه کولی شي. هر قسمه بینر تاسو دلته جوړولی شئ ښه په اسانه طریقې سره. فیسبوک کور پټون تاسو جوړولی شئ په دې کې. ګوګل کور پټو او ټویټر دپاره ښه ښکلی پټوان جوړولی شئ په دې کې. په دې کې هر قسمه دغه موجود دی. تاسو هر قسمه تصویر چې دی یوټیوب له جوړول غواړئ فیسبوک شاته بیکګراونډ چې کوم تصویر وي هغه هم جوړولی شئ. تمنیل هم په تاسو په دې کې جوړولی شئ. نو دې کې زه جوړوم یوټیوب بینر. نو زه په دې کلیک واخلم د ایرو نشان چې ورته ما وکړو یوټیوب بینر به یې ورته لیکلی یوټیوب چینل بینر. په دې باندې ما کلیک واخیست نو دا سایز موږ سره سلیکټ شو. په دې کې بیا موږ کار وکړو په دې اوکې کلیک والو. په دې اوکې چې موږ کلیک واخیست موږ ته بینر سایز بالکل برابر شو ټوله شو. په دې کې بیا موږ کار وکړو فرام ګیلري باندې موږ کلیک واخلو. په دې چې موږ کلیک واخلو کوم چې د کروم نه چې کوم موږ هغه ډیزاین را ډاونلوډ کړی په هغې به موږ کلیک واخلو. دا ما په دې کلیک واخلو دا موږ ته داسې راغی.
داسې انټرفیس راغی نو بیا تاسو داسې کار وکړئ چې ایمیج باندې به بیا تاسو دغه په دې باندې کلیک واخلئ دلته په دې ایمیج باندې بیا تاسو کلیک واخلئ د ایرو نشان چې ورته ما کړی دی په دې چې تاسو کلیک واغسته نو تاسو به ستاسو ګیلري خلاصه شي په دې کې به تاسو خپل یو ایپس راواخلئ دا خپل یو تصویر راواخلئ ساري ایپس نه کوم تصویر چې دې کې تاسو لګول غواړئ هغه راغستی شئ دې کې لګولی شئ دې کې زه دا خپل یو تصویر رااخلم دې کې ما دا خپل تصویر راواغسته دې کې بیا تاسو په اولني دغه دایره باندې کلیک واخلئ دا ایرو نشان چې ورته ما وکړو په دې به تاسو ور کلیک واخلئ بیا به تاسو داسې کار وکړئ چې دلته په دې ځای کې دا کوم دغه چې دی په دې به کلیک واخلئ دا ګوفۍ ونه کې نشان چې دی په دې چې تاسو کلیک واخلئ نو تاسو به دغه چې دی دا بالکل ګول شي دا به تاسو چې لږ ورکوټی کوئ خپل تصویر به ښه ښکلی مناسب برابر کړئ بیا به تاسو دلته په دې ټیک نشان باندې اوکې کوئ تاسو چې په دې اوکې کړو نو تاسو ته به دا تصویر دلته راشي دا تصویر بیا تاسو د دې ځای نه ورکوټی کوئ دا تاسو چې بالکل ورکوټی کړو دا بالکل تاسو پرې منځ ولګوئ د دې لیکو پرې منځ به ولګوئ دواړو سایډونو ته هم یو شانتې نو که تاسو په منځ داسې نشئ لګولی تاسو پته نه لګي چې کوم سایډ سیوا پاشه یا ډېر پاشه نو تاسو دې خوا راشئ دې خوا چې راغلی تاسو په دې دغه باندې کلیک واخلئ نو دا دې کې چې کوم دا یو ده چې تاسو په دې کلیک واخلئ نو بالکل ستاسو په منځ باندې دا تصویر ولګي زه په دې باندې کلیک کړم تاسو به اوس وینئ د ما سره دومره فرق خو په دې کې دا منځ باندې من کلیک واغسته بیا تاسو په دې ټیک نشان باندې کلیک واخلئ نو دا بالکل موږ سره په دې منځ باندې ولګېده بیا موږ دې کار وکړو بیا به په امپورټ باندې موږ کلیک واخلو په دې کې چې موږ کوم د کروم براوزر نه کوم لایکس بټن را ډاونلوډ کړو په هغې به کلیک موږ واخلو په هغې چې موږ کلیک واخلو په هغې موږ داسې ګول دغه باندې کلیک واخلو بیا به داسې راشو دا به ښه ښکلی برابر کړو داسې بیا په دې ټیک نشان اوکې واخلو داسې کار به وکړو دا بیا بالکل ورکوټی کړو دا بالکل ورکوټی کړو دې سره او دلته په دې خوا کې دې سره ولګوو دا بالکل دې لیکو سره بالکل توله موږ لګوو دا چې موږ ولګوو بیا موږ په امپورټ باندې کلیک واخلو کوم ویډیو بټن چې موږ ډاونلوډ کړو په هغې به کلیک واخلو بیا پرې ګول دایرې کلیک واخلو او دې خوا کلیک واخلو دا موږ داسې ورکوټه کړو بالکل بیا په اوکې باندې کلیک والو بیا به موږ دا د دې ځای داسې ورکوټه کړو بیخي دې سره به یو شانتې کړو تصویر او دغه سره به بالکل یو شانتې برابر کړو دا موږ بالکل ورکوټه کړو دې سره او دې خوا کې ولګوو دې ځای سره دا چې موږ دې ځای سره داسې ولګوو بالکل برابر په دې لیکو سره بالکل توله به ولګوو دا چې موږ دې ځای سره ولګوو نو زموږ د یوټیوب چینل بینر چې دی هغه بالکل تیار شو نو دې کې موږ نور ډیزاینونه هم لګولی شو خپل نومونه هم لیکلی شو هر قسم ډیزاین په دې کې جوړولی شو موږ بیا یوټیوب تمنهیل هم موږ جوړولی شو په ویډیو چې له باسه کوم تمنهیل لګېدلی نو په دې کې موږ اوس دا بیک سایډ بالکل سپین دی موږ سره دا موږ بل ډیزاین ته هم چینج کولی شو د خپلې ګیلرۍ نه به کوم تصویر راغستی شو نو دې کې زه یو ډیزاین ګورم دا ډیزاین دی دا ما سلیکټ کړو په دې کې بیا په دې ټیک نشان باندې زه کلیک واخلم دا بینر خو موږ سره بالکل تیار شو خو دا موږ سیو کوو څنګه په خپله ګیلرۍ کې نو هغې هم ښه اسانه طریقه ده موږ به په دې باندې کلیک واخلو دا ایرو نشان چې ورته ما کړی دی په دې چې ما کلیک واخیستو موږ ته به داسې دوه لیکایي موږ ته مخې ته راشي په دې کې موږ په دې دویمه لیکایي باندې کلیک واخلو سیو ایمیج باندې په دې چې موږ کلیک واخیسته موږ ته بیا داسې انټرفیس راشي داسې انټرفیس چې موږ ته راغی نو موږ بیا په دې کلیک واخلو دا ایرو نشان چې ورته ما کړی سیو ټو ګیلرۍ باندې کلیک واخلو په دې چې موږ کلیک واخیستو نو زموږ بینر بالکل تیار شو بیا موږ داسې کار وکړو دا موږ خپل یوټیوب چینل ته څنګه خېژو موږ خپل یوټیوب چینل کولاو کړو یوټیوب ته به لاړ شو یوټیوب ته چې موږ لاړو په دې کې موږ خپل
چینل ته راشو یور چینل باندې به کلیک واخلو په دې چې موږ کلیک واغسو موږ چې خپل چینل ته رالو نو موږ به دلته بیا په دې دغه باندې کلیک واخلو په دې پنسل باندې موږ کلیک واخلو په دې چې موږ کلیک واغسو نو موږ به بیا داسې کار وکړو چې په دې ځای به کلیک واخلو دا کومه کیمره چې موږ ته ورکړې ده په دې چې موږ کلیک واغسو نو بیا به دې کې چوز فرام یور فوټو په دې به کلیک واخلو دې ځای کې موږ سره هغه تصویر شوی دی موږ چې کوم یوټیوب بینر لپاره جوړ کړو په هغې به موږ کلیک واخلو په هغې چې موږ کلیک واخلو دا به موږ بلکل برابر داسې راوړو په دغه ځای به ولګوو بیا به داسې کار وکړو پر سیو باندې کلیک واخلو پر سیو چې موږ کلیک واغست نو موږ سره زموږ په یوټیوب باندې هغه بینر ولګېد لږ لوډینګ به کوي دا دی ولګېده بیا موږ بیک سایډ ته لاړ شو نو دا هغه بینر دی موږ چې بلکل تیار کړو ښه ښکلی په اسانه طریقې سره تاسو داسې کولی شئ چې ښه ښکلی بینر تیار کړئ خپل یوټیوب چینل ته یې ور واچوئ نو ښه په اسانه طریقې سره تاسو کولی شئ چې اوس خپل د یوټیوب چینل لپاره بینر جوړ کړئ او که زموږ دا ویډیو ستاسو خوښه شوې نو زموږ دا یوټیوب حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو لایک کړئ او د نورو ملګرو سره شیر کړئ د نورو راتلونکو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایبر مه هېروئ او د نورو خوندورو ویډیوګانو لپاره